دوهمه صلیبي جګړه. کله چې لومړۍ صلیبي جګړه پای ته ورسېده او ټول صلیبي رهبران د اسلام پر دین مشرف شو او پر خپله کړو ډېره پښیماني وښوده چې د اسلام او مسلمانانو پر وړاندې ناوړه تبلیغات ترسره کړو او د جګړې په ډګر کې دردونکي ظلمونه وکړو. څرنګه چې عیسوي رهبرانو د بیت المقدس د ازادۍ ناره پورته کړې وه، مګر اروپایي پاچاهانو د خاورو د هیوادونو د قبضولو په پټه توطیه مخکې وړه. همدا وجه وه چې د لومړۍ صلیبي جګړې د پای وروسته صلیبي پاچاهانو د پاپ په اعلان د دوهم صلیبي جګړې پیل وکړ چې د دې جګړې بنیاد ایښودونکی عیسوي راهب ورنارډو چې په دې جګړه کې پر یوه اواز 50,000 ښځو د ملکې الیزا په مشرۍ ګډون وکړ. د جرمني څخه 2 لکه او د فرانس څخه 1 لک صلیبي لښکر د قسطنطنیه په لوري حرکت وکړ. مګر دا ځل صلیبي لښکر د مسلمانانو د اتفاق پر سبب د یو خونړي اسلامي لښکر سره مخ شوې او سلطان مسعود سلجوقي او نور الدین زنګي تر مخ ودرېد او د سلال بن عاطي په مشرۍ یې 40 زره لښکر د صلیبي لښکر مقابلې ته ولیږو او د یوې خونړۍ جګړې په ترڅ کې د جرمني لښکر 90% لښکر د جهنم تر کنده وغورځوو. د دې ترڅنګ فرانسوي لښکر که څه هم د هوښیارۍ څخه کار واخیست، مګر بیا هم په خپله چالاکۍ کې پاتې راغله او د اسلامي لښکر ښکار وګرځېده. د دې وروسته پاتې متحده صلیبي لښکر پر دمشق حمله وکړه. د دمشق سالار له نور الدین زنګي، سیف الدین او سنان څخه مرسته وغوښته چې پر یو اواز ټول مسلمانان د جهاد لپاره سره یو شو او صلیبي لښکر یې په ډېر بد حالات کې تېښتې ته مجبور کړ. د پرله پسې ماتو وروسته صلیبي لښکر د شام له سیمو څخه وشړل شو او ټوله سیمه د مسلمانانو د واک لاندې راغله. په دې دوران کې صلیبیانو د مذهبي تعصب لیونتوب اصل څېره راښکاره کړه او دا ځل یې د محمد صلی الله علیه وسلم د مبارک جسد راویستلو پرېکړه وکړه. مګر په همدې ورځو کې نور الدین زنګي خوب ولیدل چې محمد صلی الله علیه وسلم سره 2 کسان ولاړ دي او هغوی ته په اشاره کولو سره محمد صلی الله علیه وسلم نور الدین زنګي ته وایي دا کسان ما ته ضرر رسوي او زه ډېر په تکلیف کې کړی یم. همدا خوب سلطان نور الدین زنګي پرله پسې 3 شپې ولید نو پوهه شو چې پیښه په مدینه کې ده. له نور مشرانو سره د مشورې وروسته د 20 مجاهدینو سره مدینې منورې ته لاړ. د مدینې ټولې لارې بندې کړې او ټول ښار لره د میلمستیا دعوت ورکړو. سلطان هر شخص ته په غور کتل، مګر هغه 2 کسان چې پر خوب کې لیدلي وو ونه لیدل. نو د ښار له یو مشر څخه یې وپوښتل چې څوک خو له میلمستیا پاتې نه دي. هغه وویل 2 کسان چې زاهدان او عابدان انسانان دي او هغه د هیڅ چا دعوت نه خوري. نو سلطان ورپسې خپل کسان ولیږل او هغه 2 کسان یې راوستل. نو سلطان ډېر ژر وپېژندل چې دا هغه 2 کسان دي چې محمد صلی الله علیه وسلم ورته په خوب کې ښودلي وو. سلطان نور الدین زنګي د هغوی د کور تالاشي واخیسته. په دغه 2 کسانو کور د محمد صلی الله علیه وسلم د روضې سره نږدې وو. دوی په خپل کور کې یو تونل کې نستلی وو تر څو د محمد صلی الله علیه وسلم جسد د دې لارې راوباسي. مګر الله جل جلاله د نور الدین زنګي په لاس ته محمد صلی الله علیه وسلم د جسد حفاظت وکړو او 2 عیسویان یې د تیغ تیر کړو او د محمد صلی الله علیه وسلم د روضې څخه د اوسپنې او سر په دیوال او پنجره تاو کړه. له دې وروسته صلیبیانو د شیعګانو پر مرسته پر مصر حمله وکړه، مګر د شیرکو او د صلاح الدین ایوبي له برید سره مخ شو ماتې یې وخوړه. دین زنګي د کرک سیمه د صلیبیانو نیوله. په 1969 میلادي کال کې صلیبیانو یو ځل بیا د 600 کشتو او 10,000 لښکر په واسطه پر مصر حمله وکړه. سلطان صلاح الدین ایوبي او ملګرو په دریاب کې د جهنم تر کنده وغورځول او ستره سوبه یې په خپل نوم کړه. یو صلیبي جنرال چې رجنال نومېده د صلاح الدین ایوبي ته د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل دا جنګ زما او ستا نه دی، دا جنګ د صلیب او د جومات دی. یو ورځ به موږ نه یو، مګر زموږ راتلونکی نسل به خپل هدف ته ورسیږي او ټول پر نامه واکمنان به زموږ غلامان وي. د هغوی ایمان غیرت به په پیسو، شرابو او د ښځو په وسیله اخیستی وي
او زمونږ په اشارو به نڅا کوي. زمونږ دا کرل شوی تخم به تر قیامته پورې ثمر ورکوي. د دې صلیبي جنرال دا خبره نن په بشپړ ډول رښتینې شوې ده. بشپړنامه اسلامي رهبران د کفارو پر اشارو خپل قوانین، طرز او طرح جوړوي او اسلام ته شا کړي. د دې جګړې څخه وروسته رجنال د ډیرو حاجیانو کاروانونه لوټ کړو او مسلمانان شهیدان کړ او تر ټولو بد ژبه یې کاروله او د مسلمانانو د وژلو پر وخت به یې ویل چې خپل پیغمبر محمد صلی الله علیه وسلم ته آواز وکړه چې تاسو له ما څخه خلاص کړي. په همدې وجه سلطان صلاح الدین ایوبي قسم وخوړو چې رجنال به په خپل لاس وژنم. همغه و چې د ایوبي په جلالي توره ووژل شو. په 1180 میلادي کال کې د ختین پر مقام د مسلمانانو او کفارو ترمنځ د وخت تر ټولو خونړۍ جګړه وشوه چې د اروپا لوی پاچاهان پکې اسیران شو او تر 10,000 پورې صلیبیان پکې مړه او 10,000 اسیران شو. د ختین جګړې وروسته ایوبي تبریه ونیوله او په 20 سپټمبر 1180 میلادي کال کې بیت المقدس محاصره کړ او په 25 ستمبر کې بیت المقدس فتح کړ. سلطان صلاح الدین ایوبي مسجد اقصی پاک کړو او د نور الدین زنګي پر لاس جوړ شوی منبر یې پکې کېښود او ټولو اسیرانو چې جنګي او عام عیسویانو بخښنه وشوه.